د بخاري شریف احادیث مبارکه چې موږ وایو په دې کې یو راوی نوم راځي ابو بکر ابن عیاش رحمه الله بار بار دا نوم راځي. د چې کله وفات کېدو او داسې د نظر ټیم وته ځنکدن ټیم د خوري خواته کېناستله په جړا شو جوړلې نو دا ورته ویلي مته به کې ته ولې جاړې ته ولې جاړې نو دوره پتا باندې جاړم کنه اب کې علیک پتا باندې جاړم ځکه چې ته مړ کېږي جدا کېږي رانه تا ته جاړم هغه ورته وی نو ته خامخا جاړ نو په ما باندې مه جاړه بیا په خپل ځان مه جاړه په ما مه جاړه د دې ورځې دپاره خو ما شپېته کاله انتظار وکړو شپېته کاله ما د دې مرګ دپاره انتظار کو او نن زما هغه جړاګانې ختمې شوې ما په جړل 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 چې الله ماله په دې ګوټ کې مرګ راوله په دې کوم ځای چې مې دا کټ فروت دی الله ماله په دې مرګ راوله د دې ورځې دپاره ما شپېته کاله جړلي دي چې هغه دعا مې الله قبوله کړه او نن زما د خندا ورځ ده نو ته جارې ته جارې خو ورته وایي څنګه ولې دې ورځې دې ځای دپاره تا ولې جړل په کوم ځای چې زما کټ پروت دی د کومې کوټې په ګوټ کې چې زما دا کټ پروت دی د دې کوټې په دې ګوټ کې ما 18,000 پېرې قرآن ختم کړی دی 18,000 پېرې 18,000 په دې ځای کې ما قرآن ختم کړی دی نن په هغې ځای باندې زما نه روح وځي نو ته جارې ما خو دا ځای د الله نه غوښته چې په دې ځای زما نه روح وځي د قرآن داسې تلاوت به کوو داسې تلاوت به کوو الله یو صحابي را فاطمه عدویه رضی الله تعالی عنها د ماسوتن مونځ یې وکړه د جمعې اوږدې اوږدې شپې وې او نیت یې وتړو په مانځه ودرېده او قرآن یې شروع کړو قرآن وی چې 2 رکعته یې پوره کول د سحر اذانونه وشو د سحر اذانونه وشو نو اسمان ته یې داسې وکتله په جلا شوه وی الله دا شپې دي دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعته مونځ هم نشم کولی شپې دي دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعته مونځ سرته نشم رسولی الله ته به یې شکوه کوله الله د قرآن سره داسې عشق او محبت و غزل د عثمان رضی الله تعالی چا تاسو کو یو عثمان دا قرآن چې ته څنګه وایي داسې مونږ نشو ولې دا ولې د قرآن وایو ستړی کېږي نه دا ولې مونږ داسې نشو ویلی عثمان رضی الله تعالی فرمایل والله قسم په الله که چېرته ستاسو دا زړونه صحیح وی که نه لما شبغت من تلاوت القرآن تاسو به د قرآن د تلاوت نه ماړه شوي نه وئ تاسو زړونه صحیح وي تاسو به د قرآن د تلاوت نه وئ ماړه شوي خو تاسو چې لږ تلاوت وکړئ ستړي شئ ځکه ستاسو زړونو کې مرض دی زړونه خو صحیح نه دي که نه قرآن تلاوت د مړېدو شی نه دی داسې به لرې پرېږده نږدې زمانه کې درته وایم مولانا زکریا رحم الله شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله دا فضایل اعمال چې لیکلی دی ټول ډېر ښه پېژنئ د ده متعلق راځي چې کله د قرآن ختم کو وړوکی ماشومه قرآن یې په حفظ باندې ختم کو نو د ترور کره لاړ خالا کره نو ترور یې ورته وي زکریا خبر شوي یم چې حفظ دې کړی قرآن دې ختم کړی دی یا خالا ما خو قرآن ختم کړی مبارک شه بس مبارک وشوه خو خالا یې ورته وایي وړه مې غواړي چې زما په مخ کې خو لږ تلاوت وکړي که نه چې زه واورم تا څنګه قرآن ویلی دی ترورې چې قرآن درته خامخا اورم تلاوت درته کوم نو په اوداسه کې مې بیا په 2 رکعته نفل ولې نه کوم زه به په مونځ باندې ودرېږم زه به یې وایم ته به زما تلاوت اورې وایي ټیک ده چې زکریا رحم الله په مانځه ودرېدل نو ترور یې ورته وي لږ صبر وکړه څه چې ما اودس وکړم که نه چې په تا پسې ودرېږم ته مې به امام شه زه به دې مقتدي شم ته مې به امام شه زه به دې نو مولانا زکریا رحم الله نیت وتړو ماشوم دی او شاته پسې ترور ودرېده هغه مقتدي شوله مولانا زکریا مولا چې قرآن شروع کړو وایي دومره خونې وله ورکړو چې 2 رکعته یې کول مې والناس ته قرآن رسولی و والناس ته قرآن یې رسو دا ورته صحیح ترور تا ته لږ تلاوت اورم پته لږ ورته کې تلاوت اورم خو چې قرآن یې شروع کړو دومره خونې ورکړو چې نه ترور په ځان پوهېدلي ده او نه مولانا زکریا رحم الله په ځان پوهېدلی دی چې پوهېده نو قرآن یې والناس ته رسولی و قرآن د ټول نه زیات تلاوت کېدونکی کتاب دی ټول نه زیات تلاوت کېدونکی نو یو د قرآن تلاوت کوئ کم از کم ما درته حدیث مبارک ذکر کړو چې د ورځې څو آیتونه تلاوت کوئ 200 چا چې په ناظره باندې ویلی دی او چې کم حافظ قرآن دی نظام ای حافظه په لاره باندې روانې قرآن وایه په دوکان کې ناست قرآن وایه په پټي کې ځان له کار کوي قرآن وایه ځکه یو سړی درنه تپوس کړي چې حافظ صاحب هسې په جنت کې به دې کومه مرتبه وي وایي زه چې روان شم او چې الناس ته قرآن ورسېږي هغه به زما مرتبه وي وایي چې د قرآن څومره حروف دي دومره په جنت کې زما درجې دي دومره زما په جنت کې ځکه نبي علیه السلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وایي ای حافظ قرآن دا قرآن ښه په کلاره وایه په خوان وایه او د جنت په درجو ورخیږه چې کوم ځای کې من الجنة والناس ته ورسېږي هغه به اخري مقام سته په سبب د حافظ قرآن درجه کومه ده مرتبه کومه ده نظام چې څومره د قرآن آیتونه حروف دي دومره د حافظ د جنت کې درجې دي
الله بعض بدبخت پکې نن سبا راپاسي وایي سیره په ناظره باندې قرآن ویلو کې ثواب نشته. تاسو به اورېدلي که نه؟ سوشل میډیا د ډېر بدبخته پکې روزي، هر سړی پکې ځان ښایي او هر سړی مفتي دی او هر سړی عالم دی په سوشل میډیا باندې. زه ورته وایم بدبخته که ته په احادیثو پوهېدلې نو دا خبره به دې نه وکړې، یا خو په احادیثو پوهېږې نه او یا احادیث منې نه. دوه خبرې دي، یا پې پوهېږې نه او یا یې منې نه، خو په حقیقت کې دا حدیث منې نه او ځان ښکاره کوي نه. دا د حدیث منکر دی، ځان ښکاره کوي نه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په الف لام میم باندې 13 نه کوي. څو نه کوي؟ نبی علیه السلام فرمایي زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی، دوی حروف شو په هر حرف باندې 10 نه کوي. څو نه کوي؟ 13 نه کوي. زما دې حدیث کې کوم لک سوچ وکړه کنه چې په ټول قرآن کې نبی علیه السلام د الف لام میم لفظ ولې ذکر کړي، نور الفاظ په قرآن کې نشته. شته نشته؟ نبی علیہ السلام دا الف لام میم ولې ذکر کړي؟ الف لام میم ذکر کړي چې دا الف لام میم په معنا څه مطلب دی؟ الف لام میم په معنا دا د حروف مقطعات ندي. موږ چې معنا کوم وایو الله اعلم بمراده، الله خبر دی په معنا د دې حروف. دا څه وایي کنه پوهه؟ د په معنا ته پوهیږي؟ نه پوهیږي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي سونه کوي دی دا نبی علیہ السلام د دې خلکو د خلی د چف کولو لپاره د الف لام میم وایو چې په اخر زمانه کې به داسې بدبخت روزي چې هغه به وایي چې په معنی نه پوهېږي، ثواب پکې نشته. نبی علیہ السلام هغه لفظ ذکر کړي چې په معنی نه پوهېږي، څه نبی علیہ السلام فرمایي 13 نه کوي. 13 نه کوي. دا د بدبختو د خلی چف کولو لپاره. الله موږ ته داسې کلام راکړی دی، اسې دا قرآن ډېر لوی شان لري، ډېر لوړ مقام لري. یو خو د دې تلاوت څه کوئ؟ زیات کوي. څه کوي؟ زیات کوي. او دا د قرآن شان هم دی، په ټول دنیا کې زیات لوستونکی کتاب قرآن دی. په ټول دنیا کې د ټول زیات لوستونکی کتاب قرآن دی. قرآن د قرائت نه علما ناس دي، قرائت لوستلو ته ویل شي او دا قرآن هم ډېر لوستل کېږي، ځکه ورته قرآن ویل شي، ځکه ورته قرآن ویل شي.